د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د روغتیايي برخې مسؤلان وایي چې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د لارښوونې سره سم په دې ولسوالۍ کې روغتیايي خدمات له ستونزو پرته په عادي ډول دوام لري. د بلخ ولایت د کلدارې ولسوالۍ د روغتیايي کلینیک مشر وایي چې په دغه روغتیايي مرکز کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو بهیر په عادي ډول دوام لري او له کومې ستونزې پرته په لوړ کیفیت او تجربه لرونکو سره خپل روغتیايي خدمات ترسره کوي. تارگتی که بر ما داده شده، ما از تارگت یعنی این ولسوالی کلدار است، مردمش یعنی بیشتر مراجعه میکنن چون یک کلینیک ما کلینیک است که کلان است، پرسنل زیاد داره. از خاطر ما نظر به تارگت ماهانه تارگت ما بلند میره. د روغتیايي مرکز مسؤل همدارنګه د خپلو خبرو لړ کې په دې روغتیايي مرکز کې د شته ستونزو د یادونې ترڅنګ په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت له اړوند مسؤلانو وغوښتل چې د دوی د کاري ستونزو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي. این کلینیک خرد است. 20 سیاس باید ارتقا بکنه. توانایی این کلینیک فقط یک کمکای اولیه نمیتونه یک مریض انجام بده، از او بالاش نمیتونه. این مرکزی یک ولسوالی است، اینجا توقع مردم بسیار بالاست ولی خدمات اینجا به این مردم رسیده نمیتونه. باید شکنی نوکروالی مردانه نداریم. شما یک مریض بیایه نوکروالی اینجا نداریم، فقط نوکروالی داریم در بخش MCH ولادت یا دیلیوری است. د بلخ ولایت د عامې روغتیا د چارواکو لخوا د تصویب شوي پلان له مخې دوی هره ورځ له 80 تر 100 ناروغانو درملنه کوي، په داسې حال کې چې له ورکړل شوي پلان څخه پورته روغتیايي خدمات وړاندې کوي.